अस्सलामुअलैकुम मलګرو د پاکستان او د افغانستان ډیر غټ سیریزونه اعلان شو او افغانستان کرکټ لوبډلې ته یو غټ چانس او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ون ډے میچونه به کله شروع کیږي د علاوه د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه علاوه د پاکستان او انډیا ترمنځ یو غټ سیریز تر سره کیدونکې نو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم نو دا ویډیو د ریپورت راس تر اخر پورې وګورئ نو اول خبر کوم چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ به ون ډے او ټیسټ میچونه کله تر سره کیږي څنګه تاسو پته د جولای په میاشت کې پاکستان او سریلانکا ترمنځ دوه ټیسټ میچونه تر سره کېدو خو پاکستان کرکټ بورډ او سریلانکا کرکټ بورډ اوس دا مشوره کړله چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د جولای په میاشت کې درې ون ډے میچونه او دوه ټیسټ میچونه تر سره کیږي ځکه که تاسو وګورئ نو په دې کال کې د پاکستان سره ون ډے میچونه دومره نشته او دلته پکې ون ډے ورلد کپ هم را روان دي نو دا پاکستان کرکټ بورډ ډیر زبردست فیصله کړل دی نو سریلانکا کرکټ ټیم ته هم ډیر زیاته فائدہ رسی او د پاکستان کرکټ ټیم به اوس هم ډیر ښه پریکټیس وشي د ورلد کپ لپاره د شیډول مطابق د پاکستان او سریلانکا ترمنځ صرف دوه ټیسټ میچونه تر سره کېدو خو پاکستان کرکټ بورډ ورسره د لوبي زیاتې کړلې اوس بر پاکستان او سریلانکا ترمنځ درې ون ډے او دوه ټیسټ لوبي د جولای په میاشت کې تر سره کیږي اوس خبر کو د پاکستان او د انډیا د ټیسټ سیریز په حواله سره څنګه تاسو پته د انګلند والا چې کوم د پاکستان او د انډیا کرکټ بورډ ته د اپر ورکړل چې تاسو راشي په انګلند کې دوه ټیسټ میچونه تر سره کړی خو پاکستان کرکټ بورډ دغه میچونه ته بالکل تیار او نجم سیټي ویلو چې موږ بالکل دی سیریز ته تیار یو موږ بر انډیا سره دغه دوه ټیسټ میچونه په انګلند کې تر سره کوو اوس انډیا کرکټ بورډ والا ویلي چې موږ د پاکستان سره هیڅ قسمه کرکټ تعلقات نه ساتو او دغه ټیسټ میچونه مکمل انکار کړی دی پاکستان او د انډیا د ټیسټ سیریز په حواله سره ډیر خبرونه چلیدون اوس د پاکستان او د انډیا د ټیسټ سیریز به هم نه تر سره کیږي واغم د انډیا د کرکټ بورډ دواجی کنه پاکستان ته بالکل تیار او نجم سیټي ویلو چې بالکل موږ تیار یو چې په انګلند کې د انډیا سره دوه ټیسټ میچونه تر سره کړو خو انډیا کرکټ بورډ ته مکمل انکار کړی دی د ټیسټ میچونه باندې نه تر سره کیږي او سکهال افغانستان کرکټ لوبډله ډیر زیاته مصروفه لري چې ډیر زیات سیریزونه اعلان شوي دي او د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې افغانستان کرکټ لوبډلې ته یو غټ چانس دی چې د اتم نمبر نه هم را مخ کې شي په دې کال کې د افغانستان کرکټ ټیم درې غټ سیریزونه اعلان شوي چې د میچونو د کولو سره به افغانستان کرکټ ټیم د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې نور هم پرمختګ وکړي افغانستان اولنې سیریز بر سریلانکا سوي چې په دې سیریز کې به درې ون ډے یعنی 350 اوریزي لوبي تر سره کیږي دا سیریز بر د جون په میاشت کې شروع کیږي د افغانستان دویم سیریز بر بنگلاديش سره وي د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ به یو ټیسټ میچ تر سره کیږي بیا د افغانستان کرکټ لوبډلې انډیا ته ځي او په انډیا کې به درې ون ډے میچونه د انډیا کرکټ لوبډلې سره تر سره کوي بیا د انډیا نه راځي بیرته بنگلاديش ته او د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ او 15 ون ډے یعنی 15 اوریزي لوبي تر سره کیږي اوس وخت د افغانستان کرکټ لوبډله د آی سی سی په ون ډے رینکینګ په درجه بندۍ کې په اتم نمبر باندې موجود ده که افغانستان پر دریو سیریزونو کې خالو به تر سره کړي نو د افغانستان کرکټ لوبډله د اتم نمبر نه دریم یا څلورم نمبر ته هم د آی سی سی په ون ډے 50 اوریزي لوبو کې راتللی شي تاسو ته دا معلومه شي چې په اوس وخت کې د آی سی سی په ون ډے ټیمز رینکینګ کې د استرالیا کرکټ ټیم په نمبر 1 باندې موجود دی په دویم نمبر باندې پاکستان کرکټ لوبډله موجوده ده او په دریم نمبر باندې د انډیا کرکټ ټیم موجود دی په څلورم نمبر باندې نیوزیلند کرکټ ټیم په پنځم نمبر باندې انګلند شپږم نمبر باندې ساوث افریقا په اوم نمبر باندې بنگلاديش او په اتم نمبر باندې د افغانستان کرکټ لوبډله موجوده ده په نهم نمبر باندې د سریلانکا کرکټ ټیم موجود دی او په لسم نمبر باندې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم د آی سی سی په ون ډے ټیمز رینکینګ کې موجود دی نو دا زمونږ نن ویډیو د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زمونږ یوټیوب چینل او پیج فالو کوئ ملاویږو په بل ویډیو کې د الله حفامان